دا غوږ کې بس تاسو په واتس اپ کې د سرچ بټن دوه پټ کارونه دروخایم سو تاسو په واتس اپ کې د سرچ بټن په ذریعہ سره دوه پټ کارونه کولای شئ. نو دا کوم پټ کارونه دي په دې ویډیو کې مکمله طریقه درخایم او کوم چیرې ویډیو خوښه سو نو ویډیو ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو نور وخت نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو راځو دوستانو وزه تاسو په واتس اپ کې د سرچ بټن دوه پټ کارونه درخایم. د لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ نو راځو اول پټ کار ته اول پټ کار درخایم. اول پټ کار دا د دوستانو تاسو په واتس اپ کې د سرچ بټن په ذریعہ سره د هر چا میسجان کتلای شئ. هغه ته به دا نور معلومیږي چې دغه کس د ما میسجان وکتل. یعنی دوستانو اوس که چیرته تاسو ملګری میسج درولېږي او تاسو د هغه کس میسج وګورئ هغه ته جواب نه کوي ور نو د هغه بیا خوا بدیږي چې دغه اوس ما میسجان وکتل ماته جواب هم نه کوي را. نو اوس تاسو دغه سرچ بټن په ذریعہ سره د هر چا میسجان کتلای شئ. هغه ته به نور معلومیږي چې دغه کس د ما میسجان وکتل. نو څنګه کولای شو د لپاره سمپل تاسو سرچ ته راسئ. کله تاسو سرچ ته راسئ د تاسو سمپل د هغه کس نوم ولیکئ. مثال اوس کلیم خان دا کلیم خان ماته میسجان لګلې دي زه غواړم د کلیم خان میسجان وګورم او کلیم خان ته د نور معلومي خالي په سرچ کې تاسو دغه نوم ولیکئ. مثال ما کلیم ولیکئ ګوره کله تاسو کلیم ولیکئ لاندې هم دلته درته راړي دلته کنټیکټ درته راړي دلته به تاسو کلیک نه پکوي دلته کوم چیرې کلیک په وکړئ بیا خو هغه تور معلومیږي د میسجان وکتل. نو تاسو به سمپل لاندې راسئ. کله تاسو لاندې راسئ د میسجز په نامه یو ګروپ ورکوي یو کیټګوري ورکوي. نو ګور په میسجز کې دلته وایي پرام کلیم خان پرام کلیم سیا پرام موسی کلیم یعنی د کلیم په نامه سره تاسو سره د هر چا واتس اپ هغه به درته راوړوي. نو زه خالي د کلیم میسجان ګورم نو دلته پرام کلیم خان به دا رقم کلیک کړئ. کله تاسو پرام کلیم خان کلیک کړئ ګوره هغه ته له موږ سره پورته سیو د سرچ بټن سره. اوس تاسو له کلیم خان سره هر څونه میسجان کړي وایس میسجان مو کړي هر شی ور سره لګلی هغه ګوره دلته ټوټل راړي. تاسو دلته کتلای شئ دلته ګوره تاسو د میسجان ټول کتلای شئ. دا ګوره د میسجان ما له کلیم خان سره کړي دي. ګوره دا ټیکس میسجان دي کوم چې مالا د سره کړي دي. یعنی دلته چې اوس تاسو د میسجانو ګورئ دي ته به نور معلومیږي چې دغه کس د ما میسجان وکتل. نو اوس دوستانو دویمه طریقې ته دویمه طریقه درخایم. دویمه طریقه دا دوستانو ګوره دلته چې په واتس اپ کې تاسو ته هر چا میسجان کړي هغه ټول ګډ وډ دي. یعنی که چیرې تاسو د چا میسجان نه دي کتلي هغه هم دلته درته راړوي او کوم چیرې د چا میسجان کتلي هغه هم دلته درته راړوي. نو زه غواړم ما د کوم چا میسجان نه دي کتلي ماته د هغه ځان ته راوړوي. نو خالي په سرچ بټن به کلیک وکړئ. کله تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ په دې کې موږ سره اول اپشن د ان ریډ په دغه ان ریډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګور کله تاسو په ان ریډ باندې کلیک وکړئ ان ریډ دلته موږ سره پورته له سرچ بټن سره سیو سو پین سو نو دغه رقم دلته سوس تاسو د کوم چا میسجان په واتس اپ کې نه دي کتلي خالي د هغو میسجان به دلته تاسو ته راوړوي. نو دوستانو دا موږ سره د واتس اپ د سرچ بټن دوه پټ کارونه کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو لازمي در سره شیر کړئ او د داس نور خسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.